السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو زموږ او تاسو د نن ورځې درس د بویولو حس دی زه صفي الله حکیمي ستاسو د ساینس استاد یم نن موږ څلورم لوست اوومه پاڼه لولو چې د موږ د دې درس څلورمه برخه ده راځئ چې درس شروع کړو مخکې له دې چې نوی درس شروع کوو موږ تاسې وعده دا وه چې موږ به یارې پروني درس باندې یو مرور کوو صحیح ده ښه راځئ چې پروني درس د ارزونې یارې موږ تاسې سره وګورو سترګه څه اهمیت لري کوم شیان سترګو ته زیان رسوي د خپلو سترګو د مختلفو برخو په هکله مو دې لوست څخه څه زده کړي دي ښه سترګې خو ډېر زیات اهمیت لري سترګې باندې موږ کولی شو د اجسامو د اجزاو د اشیاو رنګونه سره توپیر پیدا کړو رنګونه وپېژنو صحیح ده که سترګه نه وای موږ تاسې به خدای نخواسته هېڅ شی لیدلی ناست وای که کوم شیان سترګو ته زیان رسوي خاورې دوړې نقطې شیان دونه موږ تاسې باید ډېر لرې وساتو ځکه چې هغه ډېر زیان رسوي سترګو ته د خپلو سترګو مختلف اجزاو د سترګو په اجزاو باندې هم وغږېدلو که نه ومویلې چې سترګې انبیه لري کسی لري همدارنګه رڼا بیا ځي عصبي حجراتو کې تجزیه او تحلیل کېږي او عصبي حجرات مغزو ته رسوي صحیح ده دا مو ولوستلي وو راځئ هسې نن ورځې درس شروع کړو نن به موږ تاسې د شامې بویولو حس په برخه کې وغږېږو موږ په دې څپرکي کې د پنځه ګونې حسو په باره کې غږېږو اول حس موږ چې په باره کې وغږېدلو هغه د لیدو حس و صحیح ده د لیدو حس و د لیدو حس او اولنی د دوم درس ده که نه اولنی درس موږ تاسې څه په باره کې وو په یاد موده او د اورېدو حس و صحیح ده نن به کوم درس موږ تاسې لولو نن به موږ او تاسې د بویولو حس وایو د بویولو حس دا د موږ تاسې درس عنوان د دې څپرکي څه ده پنځه ګونې حواس صحیح ده د بل یاده نه باسو په راتلونکي درسو کې به موږ تاسې ذایقه په باره کې او د لمس کولو حس په باره کې غږېږو که نن نو د موږ تاسې درس شی ده د بویولو حس صحیح ده که مخکې له دې چې خپل درس شروع کړو تاسو یو کار وکئ ښه خواړه مخې ته کېږدئ صحیح ده عطر مخې ته کېږدئ صحیح ده او همدارنګه راواخلئ یو ګلدانۍ یا ګل هم راواخلئ ځان ته کېږدئ دغه تاسې بوی کوئ صحیح ده وروسته بیا پسه پوزه مو کلکه بنده کوئ او بیا کوښښ وکړئ چې بوی د همدغو شیانو حس کوئ چې کولی شئ که نه تاسې ته به ډېر اسانه معلوم شي چې که چېرې موږ تاسې خپله پوزه بنده کړو نو موږ تاسې نشو کولی چې بویونه حس کړو نو ځکه پزه موږ تاسو ته د بویولو حس امکان راکوي صحیح ده دا کار تاسې وکئ حتمي ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې دغه د بویولو یا د خپلو بوی د پوزې له طریقې نه موږ عصبي حجراتو په واسطه د پزې د عصبي حجراتو په واسطه مغز ته انتقال کېږي صحیح ده نو د موږ تاسې نن ورځې درس د اورېدلو حس او یا هم موږ تاسې نن د پوزې په باره کې غږېږو موږ تاسې نن ورځ درس اورېدو حس ده اورېدو صحیح ده اورېدو حس موږ په څه شي باندې کوو په پوزې باندې صحیح ده دلته یو بل ګلالی ماشوم لرو چې ګلان بویوي د څه شي په واسطه یې بویوي د پوزې په واسطه باندې صحیح ده د پوزې
پوزې په واسطه دا ګلالی ماشوم ګلان بویوي. صحیح شو. ښه راځئ چې لږ اوس معلومات زیات کړو خپل د پوزې په باره کې او د بویولو د حس په باره کې. صحیح ده. راځئ ښه چې خپل درس ولولو. تاسې زه متن اوس شروع کوم او تاسې دا درس ما سره یو ځای ولولئ. ښه. د پزې او یا د پوزې اصلي دنده تنفس او بوی کول دي. صحیح ده. د پوزې اصلي دنده تنفس او بوی کول دي. صحیح ده. پزه د موادو د پیژندلو لپاره زیات اهمیت وړ دی. پزه له دوو سوریو څخه جوړه شوې ده چې غضروفي جوړښت لري. صحیح ده. په پزه کې دننه کوچني ویښتان او لوندوالي شته چې د تنفسي هوا د پاکوالو او تودولو لپاره ارزښت لري. که چیرې ستاسې پزې ته خاورې او دوړې ورننوځي ژر یې په پاکو اوبو پرېمینځئ. خپلې پزې له ګوزار، قلم او نورو شیانو څخه چې تیرې څوکې لري وساتئ. ښه، موږ او تاسې به نن د پزې په دندې په باره کې غږیږو او موږ او تاسې به نن د پزې بڼه او شکل تاسو ته در وښیو او وبه وښیو تاسو ته چې څنګه موږ کولی شو چې د پزې نه د پزې صحت ته تاوان نه رسوو او همیشه پزه مو سالمه او منظمه وي. صحیح ده. راځئ چې د پزې شکل تاسو ته در وښیم. دغه موږ سره یو اناتومي د انسان ده. پزه تاسې وینئ دلته د انسان په سر کې دی. راځئ چې خالي دا سر یې وګورو او دا پزه یې ښه منظم ډول اجزاوې وګورو. ښه، دغه به تر وروسته کړو چې ښه په واضح شکل یې وګورو. ښه، دغه زموږ د سر جمجمه ده. زموږ پوزه د سر په جمجمه کې ده. صحیح ده. او کولی شو موږ د دغه شي په واسطه هم د پزې او د سر دننه ځایونه وګورو. دغه پزه ده. صحیح ده. دغلته د پزې سوري دي. د دغې پزې د سوري په سر کې دلته ویښتان دي. صحیح ده. ویښتان چې دي د هوا چې پزې ته رادننه کېږي د دغه ګرمولو لپاره موږ تاسو ته ګټه اخیستل کېږي او دغه هوا چې راځي دا ګرموي او همدارنګه خاورې، دوړې دغه هم چې دي ټول دلته مانع کېږي او نه پرېږدي. بیا وروسته چې هوا راځي دلته ما تاسو ته وویل چې پزه دوه هغه لري. صحیح ده. یو تنفس کول دي او بل د بویو حس کول دي. صحیح ده. دلته چې د کیمیاوي مواد همدغه موږ تاسو چې دا شیان بویوو دا اصل کې کیمیاوي مواد دي. دا راځي دلته عصبي حجرات یې تجزیه او تحلیل کوي او بیا یې مغزو ته دلته یې رسوي. صحیح ده. دا هلته مغزو ته یې رسوي او معلومات ورکوي چې دلته موږ کوم مواد سره مخ یو. صحیح ده. یا ګلان دي یا به ښه بویونه وي او یا به خراب بویونه وي. نو هغه ټول دا هلته عصبي حجرات دي، هغه یې موږ تاسو ته راښیي. او بله وظیفه د پوزې څه ده؟ پوزه موږ تاسو ته د تنفس امکان راکوي. دغه اکسیجن چې موږ تاسې دننه اخلو، صحیح ده، دغه د پوزې له طریقې نه کېږي. اکسیجن په هوا کې یو ضربیني مواد دي چې موږ تاسې هغه تنفس کوو او د همغه په واسطه ژوندي یو او ژوند کوو. صحیح ده. او بیرته موږ تاسې له کاربن ډای اکساید باسو. اکسیجن اخلو او کاربن ډای اکساید بیرته را باسو. صحیح ده. دلته زه یو بل تصویر لرم د پوزې. پوزې موږ وویلې چې دلته موږ فکر وو د پوزې غضروفي شکل لري. صحیح ده. غضروفي شکل لري. غضروفي په څه معنی؟ دغه موږ تاسې پوزه چې ده
په دغه سر کې او په هغه طرف کې صحیح ده، په دواړو طرفو کې او دغلته موږ څلور دانې غضروفي ټوټې لرو په پزه کې او نورې پوست ده. صحیح ده، دغه څلور غضروفي ټوټې موږ په پزه کې لرو. موږ پوزه او غضروفي جوړښت لري. صحیح ده، غضروفي جوړښت لري. غضروف څه شی ده؟ غضروف د هډوکي لومړنۍ د ودې لومړنۍ پروسه ده. صحیح ده، او هر چېرته چې موږ تاسې غضروف ولرو اول چې هډوکی جوړېږي او په شکل کې په اول کې غضروف وي، وروسته بیا په هډوکي بدلېږي، خو د پوزې تر اخره پورې همداسې غضروف پاتې کېږي. صحیح ده. ښه، راځئ چې بیا د درس مرور کړو، بیا به موږ تاسې خپل درس بس کړو. ښه مو په یاد وساتئ، موږ نن د بویولو حس په باره کې غږیږو او بویولو حس موږ تاسو ته د پوزې په واسطه برابر شوی. صحیح ده، د پوزې اصلي وظیفه تنفس او بوی کول دي. تنفس چې ته وایي د اکسیجن دننه کولو ده. دوه وظیفې لرو. پوزه د موادو د پېژندلو لپاره زیات اهمیت لري. مواد مو تاسې د پوزې په واسطه پېژندلی شو. دوه مواد راخلو، یو رقم بوی لري او بل رقم بوی لري. صحیح ده، موږ تاسې دا د پوزې په واسطه کتلی شو. ښه، پوزه له دوو سوریو څخه جوړ شوی. دوه سوري مې تاسو ته دلته بیا دروښایم. دا دوه سوري دي، د دغې واسطې کیمیاوي مواد ورځي او اکسیجن ورځي. د کیمیاوي مواد بوی کوي او اکسیجن هم تنفس کوي. پوزه کې دننه کوچني ویښتان دي. ویښتان مې مخکې دلته در وښودله. صحیح ده، دغو ځایو کې دلته ویښتان دي. صحیح ده، دلته ویښتان دي چې نه پرېږدي خاورې او ککړ شیان پوزې ته هم ننوځي او هوا ګرموي، موږ ته دغه تنفس چې کوو. صحیح شو. او که چېرې خاورې ننوځي نو ژر یې باید پاکې کړو. صحیح ده، او خپلې پزې باید د قلم له ګزار د نکتیزو شیانو څخه وساتو، ځکه چې ټولې موږ تاسې د الله پاک لوی نعمتونه دي. موږ تاسې باید د دې محافظت وکړو. دا باید موږ تاسو نه پوښتنه کېږي چې موږ خپل بدن ولې سم نه ده ساتلی، که نه؟ او که موږ اوس صحیح محافظت ونه کړو، فکر ورته ونه نیسو، بیا به په آینده کې پښیمانه یو. دا و د نن ورځې درس. هیله لرم چې تاسې کورنۍ دنده مو وکئ او دا ارزونه تاسې خپلو کتابچو کې ولیکئ. بل ورځې درس کې به زه تاسو ته دا ارزونه بیا تکراروم. دا و د نن ورځې درس. د الله په امان.